دا یو ورو سوال کړی دی چې دا مونځ نور خاته پورې لیټ کول د سحر دا څنګه دي او دا مونځ کېږي او که نه؟ الجواب دا پنځه مونځونه چې دا پنځه دا کوم چې فرض دي د دې اولنی سر هم شته او اخرنی هم شته. او ځکه الله وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، دا مونځ الله په خپلو خپلو وختونو کې به مؤمنانو فرض کړی. نو چې خپل وخت دی نو معنی ده چې سر هم شته او اخري حد هم شته. یو وخت د داخلېدو دی بل وخت د ختمېدو دی، اولنی وخت اخرنی وخت. مونځ د دې وخت نه لیټ کول دا کبیره ګناه ده. او الله قرآن کې وایي فویل للمصلین، تبعید د هغه مونځ کوونکو دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهون څوک؟ عبدالله بن عباس وایي الذین یؤخرونها عن اوقاتها. دا هغه خلک دي په مانځه کې کوتاهي چې دا کوم الله ذکر کړي دي، دا هغه خلک دي چې مانځه کې کوتاهي داسې کوي چې د خپلو وختونو نه یې لیټ کوي. دوی دپاره تبعی ده او دوی دپاره جهنم دی. نو د سحر د مانځه دا ټیم حدیث کې د راځي امام مسلم راوړی دی ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. د سحر د مانځه ټیم شروع کېږي د سحر د راختو نه د نور د راختو پورې. دا ټیم د څه دی؟ سحر د مانځه دی. اخرنی وخت څه دی؟ نور راختو نه دا مخکې ټیم د اخرنی. اولنی سر کله چې سحر راوخیږي. اوس که یو سړی د دې نور راختو ته نږدې مونځ کوي نو دا مونځ یې په ټیم کې دننه دی که نه دی؟ ټیم کې دننه دی که بهر دی؟ نور لا نه راختلی، ټیم کې دننه دی. نو یو خو دا مسله حل شو چې مونځ صحیح دی، مونځ صحیح دی. اوس راځو بلې مسلې ده، هغه ده مستحب طریقه دا ده او د پیغمبر طریقه دا ده چې هغه به د سحر مونځ په اولني وخت کې کوو. او حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم راوړی جابر رضی الله عنه وایي کان نبي صلی الله علیه وسلم یصلي الصبح بغلس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په غلس کې د سحر مونځ کوو. غلس څه ته وایي؟ هغه سحر چې راوخیږي او لا تیارې داسې معمولي رڼاګانې د اسمان په دې کنارو په دې غاړو کې ښکاري، معمولي. او دا د شپې هغه اخرنۍ تیارې دي. نو لا تیاره شتي رڼا نشتي، تیاره ده. د شپې اخرنۍ تیارې دې ته غلس وایي باره وایي. او یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی عایشه رضی الله عنها وایي موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ کوو په جومات کې. زنانه به راتلي، بیا به واپس چې کله موږ د سحر مانځه نه راووتو کورونو ته به تلو نو دا زنانه به نه پېژندلی کېدي. څه مطلب شوی دی؟ تیاره به او که رڼا وی نو بیا نه پېژندلی کېږي، بیا خو پېژندلی کېږي. نو دا غلطه طریقه ده او کمزوري طریقه ده چې سړی مونځ دومره لیټ کړي چې رڼا بلکل لګېدلي. درېیمه مسله دا مونځ صحیح دی او هېڅ ګناه پې نشتي که زنانه وي. ځکه چې بعض به خوشحاله شوي چې زه ګنجایش خو میلاو شو نور راختو پورې قصه څه ده؟ ازاده شو، بس نور راختو پورې به موږ دمه کوو. دا مونځ صحیح دی، مونځ خو صحیح دی خو ګناه پې نشتي که زنانه وي. چې زنانه خو کور کې مونځ کوي، هېڅ خبره نه لیټې غوره وله دا وه چې وختي کړی وی. دویم ګناه پې نشتي که د جمعې سره جمعې مونځ لیټ کړی دغه وخت یې رسولی نو مونځ وشو، ګناه پې نشتي خو غوره وخت یې پرېښودی دی. دریم نارینه دی کور کې مونځ کوي لیټې کو مونځ دغه وخته پورې ګناه پې نشتي، مونځ یې صحیح دی که معذوره وي. عذر کوم چې د جمعې د پرېښودو عذر دا پکې. د دې نه علاوه یو نارینه کور کې مونځ کوي نور راختو نه مخکې دغه ټیم کې کوي نږدې نو مونځ یې صحیح دی سره د ګناه کبیره، وړه ګناه نه، ګناه کبیره. ځکه چې نارینهو باندې مونځ فرض په کوم ځای کې لازم دی؟ جومات کې. او بیا دغه باره کې صحیح چې 7 بجې کوي کور کې. چې خپل ټیم کې کور کې کوي نو مونځ یې وشو سره د څه؟ سره د ګناه کبیره. چې وخې موځي او 8 بجې دی لګیا دی مونځ کوي، د زنانو په شان په کوټه کې ولاړ دی فرض مونځ کوي، د ده باره کې به څه وایي؟
د ده دا مونځ نه کېږي. ولې نه کېږي؟ ځکه چې قصدن عمدن یې د وخت نه ویسته ده، الا دا که معذوره یي، یعنې راځي مونځ کوي او جمع سره کوي په وخت یې کوي، خو په دغه ورځو د پاتې شو یا بیمار یا بله سفر باندې یا څه مسله عذرونه وي، خو قصدن عمدن چې مونځ لیټ کوي د وخت نه وباسي نو د ده مونځ نه کېږي. د اولني دا ولې وشو؟ ځکه چې وخت کې دننه وکړو، خو ګناهګار په دې دی چې جمع یې پرېښودې ده، او جمع په نارینهو څه ده؟ واجب ده، الا دا چې معذوره وي. پوه شوې به که نه؟ او تعجب به په هغه وخت کې وکړې چې کله شپې لنډې شي او د سهار د مونځ وختي کېږي او د جوماتونو ته خالي وینې د مسلمانانو، لکه یو وخت پکې داسې راشي چې سهار 3:30 بجې مونځ کېږي، راځي که نه راځي؟ پکې چېرته سب نیم ولاړ. ولې؟ ډیوټۍ ټیم لا لیټ دی، ډیوټۍ له خو دی 5 بجې شي، 5:30، نو 1.5 ګنټه پاتې ده. چې 1.5 ګنټه پاتې ده نو د منځه سره ګنجایش کېږي، خو د کار سره نه کېږي. یو طرف ته کار دی، بل طرف ته مونځ دی، نو څه چل وکړو؟ دا مونځ خیر دی، تختي خو نو تختي، مونځ تختي وایي، نو کوم شی چې نه تختي هغې کې ګنجایش دی وایي. دا د دغه بېدینو خبره ده. کو هر چې کار دی نو دا خو ډوډۍ ده، او ډوډۍ نه بغیر سړی مري، ډوډۍ نه بغیر سړی مري. نو اوس څه چل وکړو؟ ځان مړ کمه څه، ځان مړ کمه. دا د دوی هغه تله ده، د دغه بېدینو بېلمازو. ها جمع شروع کېدو اکثر د جمعې کې دا شپې اوږدې، یا که جمع یم نه، خو چې دا شپې کله اوږدې شي نو بیا به ته په منځه کې ګڼې نه. نو د هغې یو وجه دا ده چې د ده په 5:30 بجې ډیوټي ده، 5 بجې جمع کېږي، نو چې دی راوځي پرې شي، بیا پسې ناشته وکړي او بیا کار له منډه کړي. او کوم چې د دې درجې نه زیات بېدینه دي دا پکې لږ ښه دي. دا کوم یو دي؟ دا لږ ښه دي. د دې نه زیات چې کوم بېدینه دي د هغوی ډیوټي مثال کې 2 بجې ده، نو دی به راپاسي بالضبط 2 او ډیوټي به 5:30 ده، مونځ په 5 کېږي، نو دا 1.5 ګنټه هم خوب خو کېدی شي، نو دی به وروسته بیا راپاسي په خپله مرضۍ او بیا به مونځ کوي. اوس سوال دا دی دا چې په 5 باندې سهار مونځ کېږي، دلته خو وختي کېږي، اولني وخت کې کېږي، او په 5:30 دی راپاسېدو کوي، مونځ وشو که ونه شو؟ وشو سره د ګناه کبیره. په 2 بجې چې کوي ونه شو، الا که معذوره یي، یعنې قصدن یې نه یې راوستی، معذوره. یو خبره ته وکړمه او په زړه یې ننولې کوي، ته چې ویده کېږي که نه، او تا موبایل په ټیم کو سهار 9 بجې یا 8 بجې او ته مړ شوې دا موبایل په تا باندې ګویي کوونکی دی چې تا د ژوند په آخرنۍ برخه کې هم د الله د نافرمانۍ اراده کړې وه. بل دلیل پرېږده، دا موبایل په تا دلیل دی چې تا د ژوند په آخرنۍ وخت کې چې ساه د نوتو تا ښه په ښه اراده د الله د نافرمانۍ کړې وه، دلیل پیدا و چې سهار مونځ 5 بجې او ستا موبایل په ټیم 8 بجې او هم تا په ټیم کړی. دلیل نه شو که نه؟ دلیل دی. نو د الله نه یره پکار ده، د الله نه یره پکار ده.